د نظم عنوان دی چې هر پښتون د غلام دی. دریم نظم مې دی خدای دې وکړي چې دا څومره پښتانه دي دغسې څه ما لیکلي دي دا واو نه به تېر شو په دغې کې که خپل درد وګورئ په دغه نظمونو کې که زما هغه احساس تاسو ته درسي نو پلیز دغه خلکو سره شیر کوئ تر څو هر پښتون ته زما غږ ورسیږي. د نظم عنوان دی دا زما هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. څوک له ژبې اویزان دی، څوک اخته په ویر د ځان دی، څوک خوړلی تور زندان دی، څوک په ماتو خپو روان دی، څوک خپل رزق ته حیران دی، د چا خوب له ویرې ورک دی، د چا هسې زړه را ډک دی، د نفرت هوا لګېږي چا په چا ایښی ټوپک دی، د دې ځمکې قتلګاه ته حق حیران پورته فلک دی، د تاریخ ملا یې تغمې شوه دا پر چا کړی ګزار دی. ته به وایې که مارغه دی چې پښتون د نړۍ ښکار دی. هر پښتون د غلام دی. څوک له ژبې اویزان دی، څوک اخته په ویر د ځان دی، څوک خوړلی تور زندان دی، څوک په ماتو خپو روان دی، څوک پر رزق ته حیران دی، د چا خوب له ویرې ورک دی، د چا هسې زړه را ډک دی، د نفرت هوا لګېږي چا په چا ایښی ټوپک دی، د دې ځمکې قتلګاه ته حق حیران پورته فلک دی، د تاریخ ملا یې تغمې شوه دا پر چا کړی ګزار دی. ته به وایې که مارغه دی چې پښتون د نړۍ ښکار دی. هدیرې تر ښاره راغلې هر یو ځای شهید آباد شو، لا شروع نسل کشي ده چا ویل وطن آباد شو. دا ستم د کوم یزید دی؟ د جماعت محراب شهید دی، سور په وینو کې امام دی. هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. د کتاب نه نفرت دی، د نصاب نه نفرت دی، د ازغو کروندګر دی، د ګلاب نه نفرت دی. په تیرو رو ریبل کېږو د غنمو نه ارزان یو چې اوبه ترې څښلی نه شو موږ د داسې سیند مرغان یو. په خوبونو کې جنګ وینو د تعبیر نه مرور یو. دا زمونږ خپو کې چې پروت دی دې زنځیر نه مرور یو. دا زمونږ خپو کې چې پروت دی دې زنځیر نه مرور یو. شملې ډېرې دي سر نشته د پښتون یو ریبر نشته. بې حیا او بې پردې شو د کورونو مور نشته. په هر کور کې ویر ژړا ده، په ښادیو کې غوغا ده. بې دوزخه په اور سوځي که کابل که پښتونخوا ده. ړنګ او بنګ یې در او بام دی. هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. له نقشې نه موباسي ټول جهان راته یو شوی. لو نقشې نه موباسي ټول جهان راته یو شوی. خپل لاسونه ترېنه ساتو خپل ګریوان راته یو شوی. داسې حال ته یو راغلي چې نه مړې و نه ژوندي وو. ټول جهان مو تماشه کړي د پاړو د لاس ډولګي وو. ټول جهان مو تماشه کړي د پاړو د لاس ټولګي وو. هر څراغ مو باد وژلی د تیارو په تواب سر یو. خلک وختل سپوږمۍ ته موږ لا هسې در په در یو. هر څراغ مو باد وژلی د تیارو په تواب سر یو. خلک وختل سپوږمۍ ته موږ لا هسې در په در یو. لا دمه تر دې دمه خدای خلاص له جنګه نه شو. د نفرت په دې تیزابو دې نه زیات بدرنګه نه شو. چې څه وایو وژل کېږو، چې څه نه وایو ختمېږو. دا لا څرنګه نظام دی؟ هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. خاموشي شوه راکلنګه اخر شور یې را پیدا که چې بسترې مې له خولې ځي داسې اور یې را پیدا که د نفاق وینه مو خوري نور. ورځ تر بلې را نړېږئ د شعور نظر متت دی پر اړه ورځ را غورځېږئ. د شعور نظر متت دی پر اړه ورځ را غورځېږئ. یو منزل او یوه لار شئ. یو منزل او یوه لار شئ. یو گفتار او یو کردار شئ. د یو بل ګریوان را ټول کئ. د یو ستنه بل ګریوان شي. که نظامه باچا خان ده، که نظامه میرویس خان ده، که نظامه ابدالي ده، که نظامه میرویس خان ده. حال به وایم هغه ده که نظامه بیټ نیکه ده چې پښتون لاړه تباه شو. نه د دین نه د دنیا شو. د باقر روسۍ پیغام دی. هر پښتون د غلام دی. هر پښتون د غلام دی. خاموشي شوه راکلنګه اخر شور یې را پیدا که چې بسرې مې له خولې ځي داسې اور یې را پیدا که چې بسرې مې له خولې ځي داسې اور یې را پیدا که د نفاق وینه مو خوري نور.
ورځ تر برې رانړېږئ د شعور نظر مدت دی په رڼا ورځ راغورځېږئ یو منزل او یوه لار شئ یو خوله او یو اظهار شئ د یو بل ګریوان راټول کئ د یو ستنه د بل تار شئ که نیزمه باچا خان ته که نیزمه میرویس خان ته که نیزمه ابدالي ته که نیزمه خوشحال خان ته حال به وایم هغه ته که نیزمه بیټ نیکه ته چې پښتون لاړه تباه شو نه د دین نه د دنیا شو چې پښتون لاړه تباه شو نه د دین نه د دنیا شو د باقر وروستی پیغام دی هر پښتون د وخت غلام دی ډېره زیاته مننه